راځئ نن درته په یوه داسې معجزه باندې وغږېږم چې څه باندې 1400 کاله پخوا الله په قرآن کې بیان کړې ده، ساینس وروستیو کې کشف کړې ده. قرآن کریم آیتونه مې لوستل، دې آیت ته ودرېدم، ما ویل موضوع یې تاسې سره هم شریکومه. راځئ لومړی د آیت لولو، بیا یې په اړه بحث کوو چې په دې کې کومه معجزه پرته ده. داسې معجزه چې انسان یې واوري، د انسان ذهن واقعا متعجب شي چې الله پاک څه باندې 1400 کاله پخوا په دې اړه خبره کړې ده او ساینس وروستیو کې کشف کړې. دا د نساء 55 آیت دی. الله پاک فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا بآیاتنا، هغه کسان چې زموږ په آیتونو باندې کافران شوي دي، نه یې مني، سوف نصلیهم نارا، موږ به دوی دوزخ ته دننه کړو، موږ به دوی اور ته دننه کړو. اوس اصلي خبره راځي، دوزخ ته چې دوی دننه شو، کلما نضجت جلودهم، هر کله چې د دوی د پوستکی وسوځېږي، له منځه لاړ شي، بدلناهم جلودا غیرها، موږ به د دوی د پوستکي ته نوی پوستکی ورواغوندو. یعنی موږ به د دوی د کوم پوستکی چې سوځېږي دا به بدلو، نوی پوستکی به دغې ته ورکو. لیذوقوا العذاب، چې دوی هغه عذاب وڅکي. ان الله کان عزیزا حکیما، بشک الله پاک ډېر ځواکمن او د حکمت خاوند دی. دا آیت د دوزخ د عذاب د سختوالي ترڅنګ یو قرآني معجزه بیانوي چې خورا لوی او حیرانونکې علمي معجزه هم ده. اوس الله پاک ویل چې موږ به دغه کافران دوزخ ته دننه کړو. دوزخ کې به د دوی پوستکی بدلیږي، یو پوستکی سوځي بل به راځي. ولې؟ انسان چې یو ځل وسوځېدو نو څه ضرورت دی به بل پوستکی ته. وروستیو کې ساینس دا کشف کړی و چې د انسان وجود کې تر ټولو ډېرې حجرې، عصبي حجرې، دا د درد احساسونکي حجرې دي چې پین ریسپټرز ورته وایي په انګلیسي کې. څو ثانیې صبر، بیرته اصلي موضوع ته راستنېږم. د تشویشونو د ډکه دنیا کې یوازینۍ اړتیا د انسان لپاره سکون، آرامش او قلبي اطمینان دی. د همدې هدف ترلاسه کولو لپاره مې دا 2 کتابونه ستاسې لپاره لیکلي دي. د افغانستان په اکثرو کتابخانو کې شته او غربي هیوادونو کې له دې ویب سایټه آنلاین آرډر کولی شئ. همدا اوس د کتابونه ترلاسه کړئ، خپل ژوند پرې بدل کړئ. سکون خار او مطمئن زړه، 2 کتابونه د سکون دپاره غوره نسخه. کله چې د انسان بدن وسوځي، هغه 3 درجې پورې چې ډاکټران ورته وایي، له هغې نه بعد د حجرې سوځي، دا په پوستکي کې دي. دا حجرې چې کله وسوځېدي، بیا انسان درد نه احساسوي. ته به پچکارۍ وهلي، کله چې پچکارۍ دننه کېږي پوستکي ته درد کوي، خو که منځ کې لاړه بیا درد نشته، ځکه د درد حجرې په دې پوستکي دي او پوستکي نه چې مخکې لاړ شي، پوستکي چې وسوځېږي، بیا نو درد نه احساسېږي. د دې دپاره چې دا کافران تر دې د سخت عذاب مستحق دي چې یو ځل دې وسوځېږي، الله پاک به د دوی د پوستکی بدلوي، نوی پوستکی به وراغوندي، دوی به بیا د درد احساسوي، بیا به پوستکی وراغوندي چې هغه پوستکی وسوځېده، بل درد به احساسوي. نو د دوی دا درد او دا څکل د درد به دا به دوامداره پروسه او دا به نه خلاصېږي. الله پاک دې موږ او تاسې له دغې عذابونو وساتي. دنیا کې یوازینی هدف ځان دپاره دا وټاکئ چې آخرت کې له دوزخه بچ شئ. دا به څومره دردناک عذابي، یو د دوزخ تود او خطرناک اور شي او بیا د ورته پوستکی بدلیږي را بدلیږي، دا به څومره سخت دي. همیشه دا وایي چې الحمدلله مسلمانان یو، او بیا همیشه دا دعا کوئ چې یا الله موږ د دوزخ له اوره وساتي او جنت زموږ ځای کړي، چې بیخي دا درد ونه څکو، بیخي ونه وینو او همیشه ډایرکټ جنت ته لاړ شو. د آیت په پای کې الله پاک فرمایي چې ان الله کان عزیزا حکیما، الله پاک ډېر ځواکمن دی، دا هر څه په وس کې شته او حکیم دی، د حکمت خاوند دی. هر چا ته د هغې د ظلم په اندازه سزا ورکوي، په چا ظلم نه کوي. الله پاک دې موږ او تاسې وساتي. السلام علیکم.